ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند توندو غبرګونونو سره مخ شوی. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. شنبې د حمل شلمه په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند ځینې ویډیوګانې رسنیزې شوي او خلکو توند غبرګونونه ورته ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دغه ویډیوګانې پر افغان کډوالو د ایراني ځواکونو له جنسي تیري نیولې د هغوی تر شکنجې او ښکنځلو پورې حالت بیانوي. د عامو افغانانو ترڅنګ یو شمېر مشهورو څېرو په دې اړه توند غبرګونونه ښودلي او د ایران له چارواکو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. د افغانستان مشهور هنرمند فرهاد دریا د ایران د خلکو په نوم ځانګړی لیک خپور کړی او ویلي سره له دې چې افغانستان او ایران دواړه مستبد حکومتونه لري خو خلک باید فشار پرې راوړي. څوک ښه ګاونډیتوب نشي کولی ښه انساني چلند خبر ولري. د پاکستان تر کنټرول لاندې جغرافیه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر منظور پښتین هم له ایرانیانو غوښتي څو افغان کډوالو سره مناسب او انساني چلند ولري. ایراني چارواکو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د طالبانو تبلیغاتي مبلغینو بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د ایران د سفارت ځینې مشران په دې اړه د اعتراض لپاره احضار کړی و. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.